شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ډېر عزت مندو الله رب العالمین په خاصو بندگانو باندې خصوصي رحمت وکړو چې الله رب العالمین مونږ او تاسو کمزوري بندگان ګناهګار بندگان د عزتمندي میاشتې ته را داخل کړو او الله رب العالمین توفیق راکو چې په دې میاشت کې د الله رب العالمین بندگی وکړو. دا چانس الله رب العالمین مونږ او تاسو ته د دې لپاره راکړی چې زما بندگان په دې میاشت کې ما راضي کړي. زما بندگان زمانه هغه څه وغواړي چې زه ورکوم. زما بندگان زمانه ګناهونه معاف کړي. په الله باندې ځان وروبخي او الله رب العالمین جنت واخلي. والله دا په نعمتونو کې بهترین نعمت ده. دا خصوصي هغه انعام ده چې په مونږ او تاسو الله رب العالمین وکړو چې ژوند دې راکو چې په دې میاشت کې د الله رب العالمین بندگی وکړو. تاسو سوچ وکئ محترمو چې مونږ سره پروسه کال یا 2 کاله مخکې په دې ورځو شپو کې ډېر بهترین خلک موجودو. د کلي مشران، کشران، سپینګیري، هلکان، نوجوانان، زنانا، میاندې دا موجودې وې بندگی کوله د الله تعالی. نن په دې میاشت کې زمونږ او ستاسو سره نشته. د دې څه پته لګي چې سبا زما او ستار سترګې پټېږي. اوس په دې ناس مجلس کې پټېږي، په دې لمانځه کې پټېږي، د مونځ نه بعد پټېږي. والله د انسان ګرنټي نشته دی. الله وایي اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اے د آدم بچو مسلمانا د آدم بچی واورا. الله وایي کله چې نیټه د یو سړي مقرره وي او راشي الله وایي نه وروسته کېږي او نه مخکې کېږي. اذا جاء اجلهم کله چې نیټه یې پوره شو. مخکې د دې نه چې سترګې مو پټېږي الله ته ورځو باید په داسې حالات کې ورشو چې زمونږ نه الله راضي وي. کم از کم دومره اعمال مو کړي چې یو بهانه خو جوړیږي چې الله دا اعمال مې ستا دپاره کړي، ستا د رضا دپاره مې کړي. الله د رسم رواج د وجې نه مې نه دي کړي چې د جمعې ورځ او جمعې مونځ ته وتلم. الله د دې وجې مې نه دي کړي چې درس ته به د رواج د وجې نه کېناستم چې په کلي کې درس ته او درس ته کېنم. الله خطبې ته په دې نیت نه یم راغلی چې خطبه د الله ستا رضا مې مقصد و، رواجي بنده نه وم. الله دا اعمال دي دا واخله په دې به معاف کړه. اگر که په اعمالو باندې څوک نه معاف کړي که چېرته معامله د اعمالو شوه. حدیث د عایشې کې رضی الله عنها ام المؤمنین فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکالمه کوي ورسره. د الله رسول وایي چې بنده په اعمالو باندې جنت نشي حاصلولی. عایشه رضی الله عنها ورته فرمایي د الله رسوله ته هم نشي حاصلولی. ورته وایي زه هم. حصول د جنت دا صرف د الله د رضامندیا سره تړلی شوی دی چې الله زمونږ نه راضي. دا په اعمالو باندې نه دی. زمونږ څه اعمال دي څه ویم که دا اعمال قابل قبول وي الله دې وګرځوي.
زمونږ په منځ کې خشوع نشته، خضوع نشته، په مونږ کې تقوا نشته، عاجزي نشته، مونږ کې تکبر دی، لوی ده، حسد دی، زړه بداوی دی په مونږ کې. مسلمان د ورور اختلاف دی، هجران دی، خبرې نه کوي ورسره. حال دا د الله رسول فرمای چې د خپل ورور سره 3 ورځې پرله پسې خبرې ونه کړې د اعمال بره نه خیږي، نو زمونږ اعمال به څه قبول شي؟ دا موقع ده، دا فرصت دی، وخت نه فایده واخله. وخت روان دی. امام شافعي صاحب وایي الوقت سیف، وخت توره ده، توره که دا دې کټ کړو ډېره ښه ده، که نه دا توره به تا کټ کړي، دا به دې کټ کړي. ګوره تباہ به دې کړي، برباد به دې کړي. بیا به ارمان کې ارزو به کې چې یا لیتنی، های افسوس دی، ارمان دی چې نیک اعمال مې کړی وی، فرصت د لاسه تلی، موقع چانس مې شوی دی، بیا هلته اعمال نه کیږي، واپسی دنیا ته نشته. دا فرصت دی، نن تا سره موقع ده، سترګې دې کولاو دي، اعمال وکړه، الله ته ځان نږدې کا، په ذکر، اذکار، منځونو، رجوع، تراویح، صدقو باندې الله ته ځان ور نږدې کا. او حدیث کې راځي، تاسو ته ما بار بار ویلی دی چې الله د انسان توبې ته دومره خوشحالیږي لکه د یو انسان نه چې خپله سورلي ورکه شي. حدیث کې راځي، د الله رسول فرمایي الله د انسان توبې ته دومره خوشحالیږي چې دا انسان الله ته یو قدم ورشي، الله ورته 10 قدمونه راځي. که دا انسان الله ته پیدل ور رواني، الله ورته تیز راځي. اتیته حرولتن، په جلدی باندې ورته راځي. ولی انسان مونږ بل طرف ته روان، هغه ځي ته زمونږ سوچ نشته محترم، هغه تنګ ځای، هغه د سختیو ځای، هغه د تکالیفو ځای، هغې ته زمونږ سوچ نشته دی. حال دا شاعر فرمایي وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. اے د ادم بچیا، اے تکبر کونکیا، اے د سپکو بو نه پیدا الله ہوئی، خلق من ماء دافق، د خسیس او د کمزوری زینه پیدا. ما غرک بربک الکریم، څه شي په الله دوکه کړی. شاعر سوی د آدم بچیه چې قبر ته کله روان شي او څلورو کسانو په اوږه باندې اغستی، وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. بیا به تا ته اندازه ولګي، بیا به ته پوه شې، بیا به ته ووایې چېرته مې وړی، های افسوس، ارمان، اعمال مې نه دي کړي، چېرته مې وړی، منځونه قضا شوي دي، چېرته مې وړی، د خور حق مې خوړلی دی، چېرته مې وړی، د مور عزت مې نه دی کړی، چېرته مې وړی، پلار مې خفه کړی، چېرته مې وړی، مسلمان ورور مې خفه کړی، چېرته مې وړی، مسلمان ته مې تکلیف ورکړی، چېرته مو روان کړی یما. پرې مې ده وایي ملایکو به ټینګ کړی چې نن خو ته زمونږ په گرفت کې راغلی، لاړ بشي یو بیسي. شاعر وایي چې د څلورو کسانو په اوږه باندې ستا کټ بار کړی شو، فاعلم بانک بعدها محمول. بیا به تا ته اندازه ولګي چې د آدم بچیه بار کړی شوی، د بل چا په ذمهوارۍ کې شوې ورلې، اوس به دنه الله تپوس کوي په قبر کې، من ربکا، ما دینکا، من نبیکا، رب دې څوک، په دین د چاوي، پیغمبر دی څوک دی. نو که قرآن ته دی وخت ورکړی، د عمل په نیت باندې ناست شي، قرآن دی اورېدلی، قرآن دی عمل کې راوستی، جواب به ورکړي چې ربی الله، رب زما الله دی، پیغمبر میں محمد رسول الله دی، په دین دی اسلام یما. او که وخت دی نه ورکړی، الله دی نه پیژندلی، پیغمبر دی نه پیژندلی، دین دی نه پیژندلی،
قرآن ته دی وخت نه ورکړی، عمل کی دی نه راوسته، وای بهای های لا ادری لا ادری، نه پوهیږم. تباه شوم زه. خلکو چې سویل ما به مغه کول، الله به پیغام ملائکو ته ووایي چې کلاو کوي ورته د جهنم د دروازو نه یوه دروازه. الله اکبر، تباه شو دا انسان، خسر الدنیا والآخره. کم انسان چې نیک وي هغه ته به جنت دروازه کلاو کړی شي، دا انسان کامیاب شوی. د ادم بچو نن در سره وخت دی، نن مقدا وخت دی، فرصت دی، ځواني ده، عمر دی، وخت در سره شته دی، نعمتونه در باندې شوي دي. راضي کوي الله د ځان نه، توبه وباسئ، الله ته رجوع کوي. والله دا وخت بیا نه راګرځي. او آدم بچی د څه دپاره کار کوي؟ خو د دې دپاره کار کوي چې نوم مې وشي، نشان مې وشي، عزت، مالداري. تاسو سوچ کړی دی اول د انسان نه چې اغستلی کېږي، د نوم اغستی کېږي، بیا ورته نه وایي چې حاجي صاحب مړی، د مړي کور جنازه د نوم دپاره لګیا دی، شهرت دپاره لګیا دی. اول تی نوم واخلي، بیا څوک ورته حاجي صاحب نه وایي، عبدالله عبدالرحمن ورته نه وایي، بکر زید ورته نه وایي، مړی ورته وایي، د مړي کور چېرته دی، دا نوم تی واخلي. مال یې ګټلی دی، ټول عمر مسافري کړې ده، مال ورسره چېرته ځي؟ تاسو ته پته ده؟ تاسو کوم مړی لیدلی چې هغې دپاره بستره غوړولي په قبر کې، سرګړي ورته ږدي، واښه ورته ږدي چې دا باندې ورله سر کېده وی، ګټه یې سر ته کېږي. او په کومه بستره کې چې دی یوسي، دغه بستره ستا بچیان نه استعمالوي، ستا ښځې نه استعمالوي، ستا مور یې نه استعمالوي. د آدم بچیا چاله لګیایي، چا دپاره خواري کې بستره دې کور ته نه راوړي، چې راوړي په ګودام کې واچوي یا چاته ورکي. دا کپړې د تن چې تا په هغې باندې خواري کړې وه، بل چاته ورکي خیراتي چې د سترګو نه مو واخوا شي، د دې دپاره لګیا وي. مال دې ګټو، د مال دې دغه حیثیت، قبر ته هم در سره ښکته نه کوي. په کومه کپړه کې رې ښکته کوي؟ کمزوري کپړه کې چې زر هغه خاورې وخوري. د دې دپاره لګیا بچی ستا دې قبر کې تا سره نه سملي، ستا قبر ته هم نه درځي الا ماشاءالله. که چېرته نیکان وي دعا به درته وکړي، الله ویې بخي، وبه ژاړي. او که نیکان نه وي، والله ارزو ارمان به دا وي چې ښه شوه چې دا مردار د دې ژوند نه ووتو زمونږ. اوس به مال تقسیم کو، میراث به تقسیم، ګاډي به تقسیم کو، بنګلې به تقسیم کو، عیش معاش وکړه. نو که د حلالو دې ګټلي خو صحیح ده، او که د حرامو دې ګټلي خواري پې تا وکړه، مزې به دې بچي کوي او ګرزونه به ته خورې په دې قبر کې. شاعر څه وایي؟ سيبقى حسن صنعك حين تفنى، سيبقى حسن صنعك حين تفنى، ويدفن حسن وجهك في الرمال. شاعر فرمائے دا آدم بچیا ستا نیک اعمال با پاتی کیگی، دغه بتا ته فائدہ درکئی. سيبقى حسن صنعك حين تفنى، کله چې در باندې خاورې واچولی شي، نیک اعمال بستا فائدہ درکئی تا ته. ويبقى حسن وجهك في الرمال، شاعر فرمائے ستا خایس د مخه دا به خاور سره خاوري شي. هغه پلار، هغه مور چې څوک په کږه سترګه ورته وګوري، موږ ترې سترګې وباسو، چې څوک کنځل ورته وکړي خوله پې ماتو. په دې قبر کې ستا بچی دا سعادت ګڼي چې په تا باندې اولنۍ خاورې در واچوي. اے الله وایي وما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دوکه ده، دوکه، تشه دوکه ده، تشه دوکه ده. ارزو زمون زیاتی شوی دی، امیدونه مو زیات شوی دی، دا به کوم، هغه به کوم، بنګلې به جوړم، ګاډي به اخلم، بچي به لمسي به یو دا به. اے دا آدم بچی الله وایي اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. چې دې ټه دې پوره شو، دا نه وروسته کېږي او نه مخکې کېږي. نو خواري چاله کې ځان دپاره خواري وکړه.
محنت ځان لوکا د ځان د پاره وکا قبر جوړ کا اعمال دې برابر کا الله راضي کا والله قبل څوک در پسې لاس اوچت کی نو چتای در پسې مونږ ولیدل د پلار قبر ته نه ورځي د مور قبر ته نه ورځي چې څوک تذکره کوي بدې پې لګي وي مړه د بل کار نشته دی ولې ګناهګار دی پلار د تربیت نه دی کړی نیکې خبرې ورته نه دي کړي ښودنې ورته نه ده کړې نو څه به هغه د پسې لاس اوچت کړي مونږ انسانان بچو د پاره لګیا د ښځې د پاره لګیا د تربورولۍ لپاره لګیا محنت کوو خواري کوو دنیا ازان لفراخو حال د الله وی وان الدار الاخره لهي الحيوان هغه د همیشوالي کور هغه دنیا اخروی چون د هغې دپاره کامیابی تاسو اختیار کړئ د هغې دپاره خواري وکړئ او هغه فرصت نن مونږ او تاسو ته الله راکړی دی محترم درېیمه جمعه ده چې په دې باندې خبره کوم تاسو چینجز ځان کې راولئ ظاهري ځانونه بدل کړئ الله ته رجوع کوئ قسم په الله اوس زمانه کې چې دا خبرې راوالم ستاسو په دې ذهن کې واچوم الله دې واچوي ستاسو په ذهنونو کې د زړه نه درته لګیا یم والله زړه مې در باندې درکوي مه کوئ ګناهونه ګناه ګورئ د انسان اعمال تباه کوي حدیث کې راځي په ورځ د قیامت ډېر اعمال به یو سړي کړي رابش خو څوک به صحابه ته پوښتنه کوي د الله رسول وایي اتدرون تاسو پوهیږئ من المفلس هغه مفلس څوک دی صحابه وایي د الله رسول چا سره مال نه دنیا نه دغه مفلس د الله رسول وایي نه مفلس دا نه دی مفلس دا دی ډېر اعمالي کړي دي په ورځ د قیامت به راشي چاته به کنزل کړي هغه به ترې واخلي د چا به حق خوړلی هغه به ترې واخلي چاته به بده خبره کړي هغه به ترې نیک اعمال واخلي تر دې چې د دې اعمال به ختم شي خلق به پاتې الله به دې خلکو ته ووایي چې خپل ګناهونه پرې ور واچوي دا سړی اعمال یې کړي ډېر یې کړي ترې واخیستلی شو پردي حقونه پرې دغه مفلس دی نو محترمو رجوع الله ته وکړئ فرصت دی یو عمل په 1400 زمین په 14 لکه 14 کروڑه باندې الله وی والله یضاعف لمن یشاء د دې دپاره چا حد وکړه الله وی الصوم لي وانا اجزي به خلق روزه زما دپاره نیسي الله وی زه به د دې بدله ورکوم پټه بدله ده الله ته معلومه په دې میاشت کې اعمال وکړئ الله ته رجوع وکړئ والله د دنیا کارونه نه ختمېږي دنیا کې چې څومره وردننه کېږي عمر به دې راکاږي هغه د خسته جنۍ مثال دی چې څومره ورنږدې کېږي در نه به تښتي او چې څومره ترې لرې ځي تا پسې به راځي مه کوئ دنیا مقصد مه ګرځوئ مقصد زموږ دنیا نه دی دنیا وګټئ دین دپاره د آخرت دپاره د خپل د ژوند د ښه کولو دپاره د صحیح اسلامي طریقې برابر وعده وکئ نن کم اعمال چې مونږ خطا کوو الله او به پرېږدو وعده ده انشاءالله ټول عزم وکئ عزم وعده ده انشاءالله رجوع به الله ته کوو په دې میاشت کې به الله د ځان نه راضي کوو